سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به راته رګ روغ اوسئ. د رینو ولسوالۍ عمر قلعه ته راغلی یم جاوید افغان صاحب خواته، چون نن جمعې ورځ د جاوید افغان صاحب د کتاب مخکتنې غونډه وه پټ زخم، چې تاسو هم لیدلی شئ. پټ زخم د جاوید افغان صاحب لومړی شعري ټولګه ده چې البته ما ته یې هم ډالۍ کړی. زه د همدې د کیمرې له طریقه افغان صاحب ته او د افغان صاحب کورنۍ ته او د افغان صاحب مینوالو ته مبارکي وړاندې کوم. ډېر زیات ما ته د اعزاز خبره ده، چون ځوان دی افغان صاحب او په دغه ډګر کې لا بریالیتوب په هیله یو. الله تعالی دې وکړي چې همدغسې ګړندی وي او ډېره مننه. بیا هم کتاب مبارکي ورته وړاندې کوم. مننه افغان صاحب چې موږ ته د کتاب را ډالۍ کړه. ډېره زیاته مننه کوم چون چې نن مشاعره هم وه، په ټوله کې مخکتنه وه د کتاب، نو هلته هم مونږ په دغه کتاب مباحثې او خبرې او غزلونه شعرونه ویلي. خو له تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې راغلی او مونږ مو ونازوو، غونډې ته راغلی او بیا مو دغلته یو پروګرام برابر کړو. ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مننه افغان صاحب. کال وړاندې تاسو سره یو مرکه کړې وه، زموږ یو ناستی شوی و د لیدونکو، البته ستا مینوال چې کوم دي بیا یې غوښتنه کړې چې افغان صاحب بیا را میلمه کوي او د دې شعرونه ستاسو مینوالو ته به انشاءالله ورسوو زموږ د خپرونې له طریقه. نو تاسو نه شعرونه اورو. مننه ډېره زیاته او ژوندي دې اوسئ تاسې هم او ټول مینوال. غزل دی چې وایي سلوبې دې زما په زندګۍ وکړې قسمته، سلوبې دې زما په زندګۍ وکړې قسمته، دوزخ ته دې ور وویشتم د مینې له جنته، ما څو ځلې در واړولې سترګې ښه په مینه، ما څو ځلې در واړولې سترګې ښه په مینه، تا څو ځلې کړې سترګې راته برګې له نفرته، ما هم د زړه په کور کې بیا هېڅ چاته ځای ورنه کړ، ما هم د زړه په کور کې بیا هېڅ چاته ځای ورنه کړ، چې کله نه راوتی یم ستا سوله مالته، زما مینه خو ته وې همدا ته به یې جانانه، زما مینه خو ته وې همدا ته به یې جانانه، خو تا راته یو داغ د بېلتون راکړو تر قیامته. مننه. ارمان مې له کلونو د یار غېږ جاوید افغانه، ارمان مې له کلونو د یار غېږ جاوید افغانه، نعمت ده د یار غېږه مونږ بې برخې له نعمته. شعرونه اورو افغان صاحب، تاسې نه 5-6 غزلې اورو. مننه. بل غزل دی وایي انتظار کې شپې اوږدې دي او که نه دي، انتظار کې شپې اوږدې دي او که نه دي، د یادو بلې ډیوې دي او که نه دي، ښه شوه شیخه چې ته هم په چا مین شوې، د یارۍ کیسې خوږې دي او که نه دي. مننه. ما خو زړه وکته ټول زخمي زخمي دی، د بڼو څوکې دې سرې دي او که نه دي، دلته مینه د بلا غمونو جرړه، دلته مینه د بلا غمونو جرړه، هلته ستا تر شا کیسې دي او که نه دي، زه افغان وی ستا سنګل وی ماښامۍ وی، زه افغان وی ستا سنګل وی ماښامۍ وی، ښکلې ستا هم ساسرې دي او که نه دي. مننه. غزل بل دی چې وایي ښه شوه چې زړه مې د بېلتون په غم ایثار دې کړلو، مننه ډېره چې له نور غمه وزګار دې کړه، ضد دې کولو خو تر دې حده هم نه و پکار، ضد دې کولو خو تر دې حده هم نه و پکار، هغه د 2 روپو سړی د غاړې خار دې کړلو، زما په ډېرو زحمتونو را لوی شوی بچی، زما په ډېرو زحمتونو را لوی شوی بچی، خانه تا ویوړلو د تورو خاورو یار دې کړلو، هغه سرشاره لیونی چې بې پروا ګرځېدو، هغه سرشاره لیونی چې بې پروا ګرځېدو، دا ستا د تورو زلفو زورو چې په لار دې کړلو، راته دې لون کړلو زما په اوښکو وجانانه، راته دې لون کړلو زما په اوښکو وجانانه، تا مې ډېر څه په ګرېوانه وکړل تار تار دې کړلو، دا ستا په ځای بیا کله کله ستا له یاد وپوښتم، دا ستا په ځای بیا کله کله ستا له یاده پوښتم، جاوید افغان خو دې و یار څنګه غیار دې کړل. بل غزل اورو. مننه. وې وایه څه به وي مزه په دې ژوندون کې، وایه څه به وي مزه په دې ژوندون کې، چې لا پایمه د پټ زخم په شتون کې، ډېر دردونه مې حاصل کړه ستا نشتون کې، ډېر دردونه مې حاصل کړه ستا نشتون کې، څوک د هم نشي ایثار د چا بېلتون کې،
ستا د هجر په ګرداب کې مې دا حال دی لکه حال د مجنونانو وي جنون کې ای په مینه کې ناکام سړیه وایه سړی څه وکړي بیا وروسته زړه تنګون کې مننه ای په مینه کې ناکام سړیه وایه سړی څه وکړي بیا وروسته زړه تنګون کې ستا په سترګو کې چې کوم خمار موجود و ستا په سترګو کې چې کوم خمار موجود و هغه نه و بنګ شراب او قیلون کې چې هغه به مې په خوا کې و افغانه چې هغه به مې په خوا کې و افغانه زندګي به و روانه په سکون کې مننه ډېره زیاته له تاسو درنو لیدونکو له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې موږ اورئ او تعقیبوئ ډېره مننه